سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ یاست. زما له طرفه تاسو ټولو ته لوی اختر ډېر ډېر مبارک وي. الله دې ستاسو عبادات، طاعات او قربانیانې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. ملګرو، لکه څنګه تاسو ټول ته معلومات دی، وطن د ډېرو سختو حالاتو څخه تېرېږي. په وطن کې حالات ډېر زیات حساس دي، خو بیا هم ما غوښتل چې تاسو د اختر مبارکي درکم چې څه هم دغه اختر موږ او تاسو باندې ټولو وطنوالو باندې دا ځل لږ سخت تېرېږي او سخت روان دی، ځکه موږ تاسو ټول د وطن حالاتو سره دردیږو. که څه هم موږ تاسو د وطن نه لري یو، خو بیا هم وطن تل زموږ تاسو په زړه کې موږ او تاسو ټول تل د وطن حالاتو لپاره خفه یو او دردیږو، او موږ تاسو ټول غواړو چې زموږ تاسو وطن کې حالات ښه شي، امن او سوله راشي. الله دې وطن کې دغه اختر د امن او د سولې سبب وګرځي. الله دې زموږ تاسو وطن کې سوله راولي، الله دې امن راولي، چې نور اخترونه موږ تاسو د خپل کورونو کې خپل فامیلونو سره یو ځای تیر کړو. ملګرو، تاسو ټول زما دا هیله ده چې د وطن حالات ته په کتو موږ تاسو ټول باید هغه خپل رول په څه نه څه یو طریقه باندې ادا کړو. موږ تاسو باید خپل غږ جګ کړو، که هغه موږ تاسو په لیکلو جګولی شو، که هغه غږ موږ تاسو په ویډیو جوړولو شریک جګولی شو، که هغه غږ موږ تاسو په فیسبوک یا په ټیک ټاک باندې یو پوسټ باندې کولی شو. موږ تاسو ټولو باندې دا د وطن حق دی. اوس دغه یو داسې یو حالت دی چې موږ تاسو باید وطن دپاره غږ جګ کړو. انټرنیشنل بین الاقوامي میډیا چې کوم ده، زموږ او تاسو د وطن په حالاتو باندې بالکل خاموشه ده. دغه وخت چې موږ تاسو باید ټول د سوشل میډیا د طریقه، د هره طریقه چې موږ تاسو کولی شو، باید موږ تاسو خپل وطن دپاره غږ جګ کړو، خپل وطنوالو دپاره غږ جګ کړو، تر څو زموږ او تاسو وطنوال، زموږ او تاسو وطن د دغه سختو حالاتو نه راوځي. نو ملګرو، تاسو ټول زما دغه هیله ده چې تاسو کوشش وکړئ، تاسو ته چې هر پلیټ فارم پیدا کیږي، تاسو خپل غږ جګ کړئ. د وطن لپاره، د سولې لپاره، امن لپاره، ژوند لپاره، خپل وطنوالو لپاره باید موږ تاسو غږ جګ کړو. دغه موږ تاسو ټول باندې د وطن حق دی، او باید دغه حق موږ تاسو ادا کړو. او هغه وخت رسیدلی دی چې وطن دغه حق موږ نه غواړي. نو الله دې وکړي چې دغه نن ورځ تاسو په خیر تېره شوي، د خپلو ملګرو سره مو ښه ورځ تېره کړې وي. الله دې وکړي چې راتلونکي اختر زموږ ستاسو په وطن کې د سولې او د امن او د خوشحالیو یو اختر وي. نو تر بل ویډیو پورې په لاس پارم، په مخه